السلام علیکم ورحمت الله. د مسجد النبوي په منځ کې په برنډې کې په احاطې کې ناست یو د سهار جمع وشوه. زما تر شا تاسو هغه شنه ګنبده چې ګورئ هماغه روضه مبارکه ده. کله چې محمد صلی الله علیه وسلم مدینې ته راورسېدو نو د دې ځای اوسېدونکو چې انصار بالونه هغوی په لوړ غږ باندې دا شعر او یا دا ترانه زمزمه کوله چې طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا لله داع. یعنې په موږ باندې سپوږمۍ راوختله او موږ باندې دغه نعمت د شکر واجب دی. هغه خلاص مفهومه معنی یې همدغه ده او ټولو همدغه هیله لرله چې محمد صلی الله علیه وسلم د دوی سره واوسېږي، د دوی سره پاتې شي او دوی سره لاړ شي، د دوی په کور کې پاتې شي یا د دوی په کلي په هر کې. نو محمد صلی الله علیه وسلم چې د خلکو دا مینه ولیدله نو په دې خاطر چې یوه ښه معقوله لاره ښه معقول حل پیدا شي نو هغه وویل چې زما اوښ ته اجازه ورکړئ، زما اوښ چې هر چېرته زنګون ووهو کېناسته هماغلته به زما ځای وي او هماغلته به زه اوسېږم. اوښې ټیک په همدغه ځای کې هغه زما شاته هغه شنه ګنبده چې ښکاري د همدغه ګنبد په برید کې لاندې د محمد صلی الله علیه وسلم خط دی، د محمد صلی الله علیه وسلم د منبر هم دی او همدغلته د سیرت کتابونه وایي چې د محمد صلی الله علیه وسلم دغه اوښ همدغلته زنګون ووهه. د جومات تر څنګ بیا د محمد صلی الله علیه وسلم کور هم جوړ شو. دا په اسلام کې لومړی جومات بلل کېږي چې محمد صلی الله علیه وسلم په خپله په جوړولو کې او په رغولو کې او د تهدا په ایښودلو کې برخه اخیستې ده، کار یې کړی دی. او په هغه وخت کې طبیعي ده چې ژوند امکانات دومره ډېر نه وو نو د دغه جومات په جوړولو کې د خټو نه او د خښتو نه او د خرما د ونو نه او د خرما د ډډو نه کار اخیستل شوی دی. او د سیرت په کتابونو کې دا روایت هم راځي چې محمد صلی الله علیه وسلم به د دغه جومات د جوړولو په وخت کې به دا شعر هم زمزمه کوله چې اللهم لا خیر الا خیر الاخره فرحم الانصار والمهاجره او یا اللهم لا عيش الا عيش الاخره. دواړه روایتونه د سیرت په کتابونو کې معلوم دي چې یعنی مطلب د آخرت خیر غوره دی، آخرت غوره دی او ته په انصار او په مهاجرینو باندې رحم وکړي. د خدای نه دا غوښتنه کوله په بدل کې هغه مهاجر او انصارو چې په د جومات په رغولو کې په جوړولو کې برخه اخیستله نو هغوی هم دغسې یو شعر ویل د محمد صلی الله علیه وسلم په توصیف کې چې موږ کار کوو دا کار کوو. دا جومات چې تاسیس شو دا یوازې جومات نه و، دا د محمد صلی الله علیه وسلم د مشورو د میټینګونو د غونډو ځای هم و. قبایل به چې راتلل د نورو سیمو نه دلته به محمد صلی الله علیه وسلم سره کېناسته، مرکې به یې کولې، غونډې به یې کولې، مجالس به یې کول. هغه مهاجر د نورو سیمو نه به چې راتلل چې ځای به یې نه درلوده او یا دغلته بې کوره بې سرپناه خلک به چې وو هغوی به هم دغلته راتلل محمد صلی الله علیه وسلم سره به اوسېدل او دلته به قوي پرېکړې وشوې. په اصل کې د مسلمانانو یو سیاسي، اجتماعي، مذهبي، اخلاقي، اقتصادي هر څه چې بولې دغه یو مرکز جوړ شو، د تاسیس شو او د همدغه ځای نه بس نورو سیمو ته وفدونه لیږل کېدل، ډلې استول کېدې. دا جومات د وخت په تېرېدو سره چې د خلفای راشدین په وخت کې د هغه نه وروسته حتی تر دغه څو لسیزې مخکې به دا جومات ډېر پراخ شو. اوس یوازې دغه شنه ګنبده چې ده انشاءالله زه به کوشش وکړم چې دننه د ګنبدې ته هم لاړ شم، هلته مونځ هم وکړم، اجازه هم ورکول کېږي. خو اوس یې ورته دغسې یو سیستم جوړ کړی دی چې تاسو باید آنلاین رجسټریشن وکړئ چې اجازه درکړل شي چې لاړ شئ دننه مونځ وکړئ. مخکې دا خبره نه وه، مخکې به خلک راتله، اجار به راتلله او هلته به زایرین به هم ورتلل، مونځونه به کول. نو زه به کوشش کوم چې دننه به هم لاړ شم. اوس دا جومات دومره غټ شوی دی چې په یو وخت کې که زه وایم په سلګونه زره خلک پکې لمونځ کوي هم به مې مبالغه نه وي کړې. د دې جومات دننه چې ننوځئ په لسګونه دروازې لري او په هرې دروازې کې په زرګونه کسان ننوځي او په زرګونه کسانو د ناستې ځای دی. او د جومات زما دغه تر شا دغه پایه چې تاسو ګورئ دا پایه نه ده، دا په اصل کې یوه برقي چترۍ ده چې که باران کېږي که لمر راخېږي نو دغه چترۍ بیا خلاصېږي او په خلکو باندې سیوری کېږي او که باران کېږي له باران څخه ژغوري چې لامده نه شي. او دغسې چترۍ په دې جومات کې د جومات په احاطې کې د باندې په سلګونه داسې چترۍ دي. او حرمین او شریفین هم دغه د مسلمانانو هم دغه دوه سپېڅلو ځایونو ته ویل کېږي چې یو مکه ده بیت الله او یو مسجد النبوي. دلته یعنې مسلمانانو لپاره سپېڅلي ځایونه دي او دلته حدیثونه هم شته او
د سیرت کې هم دا مسله یاده شوې ده چې دلته د نورو ځایونو په پرتله که دلته تاسو لمونځ کوئ نو سلګونه زره درجه یې زیاته ده. خلک راغلي دي مسلمانان حاجیان زایرین 2 رکعته لمونځ کوي. دلته د محمد صلی الله علیه وسلم منبر هم شته، محراب هم شته او مرقد هم شته. محمد صلی الله علیه وسلم هم همدغې حوزې کې په روضې کې دفن دی، ورسره ابوبکر او عمر رضی الله عنهما دفن دي. خو د هغوی قبرونو ته اجازه نشته، خلک لا شوقکار یې نه هم چې د هغوی قبرونه به په کوم ځای کې خو دغه روضه مبارکه ده ټوله. د روضې مبارکې دننه مو زیارت وکړو. دلته چې حاجیان راځي 2 رکعته لمونځ کوي او په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سلام وایي. د دې روضې مبارکې یوه برخه حدیث شریف دی چې د جنت یوه برخه ده. په دې کې محمد صلی الله علیه وسلم خپل محراب هم درلودو، منبر هم درلودو. بدون د شک چې تاسو دا تصور وکړئ چې په دې ځای کې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ژوند به یې کړي وي، دلته به یې اوسېدلي وي، دلته به یې مجالس کړي وي، منځونه به یې کړي وي، عبادتونه به یې کړي او دلته دفن دی. نو دا تصور سړی وکړي واقعیت دی چې د یو مسلمان په توګه تاسو ته یو عجیب احساس پیدا کړي. په هر حال موږ راووتو، زموږ نصیب پکې شوی و، نو که څوک یې ارمان لري خدای د هغوی نصیب هم پکې